بالاخره جسد یې وسوځول شو. د عراق هغه ځوان چې کلونه په سویډن کې زموږ او ستاسې سپېڅلي کتاب قرآن عظیم الشان ته توهین کولو، په عام محضر کې سوځولو، دغه ځوان څه وخت وړاندې په سویډن کې نامعلومو کسانو په خپل کور کې په ډزو سره وواژه. له هغې وروسته د ده جسد د سویډن حکومت سره و او هیڅوک داسې پیدا نه شوه چې د ده جسد او جنازې غم وخوري او یا یې عراق ته ویسي. بالاخره د سویډن دولت د ده جسد وسوځولو. د قرآن عظیم الشان توهین هغه هم سړی په دې دنیا باندې ذلیله کوي او د هغې دنیا حساب او کتاب خلا پاتې دی. دغه کسانو چې د قرآن عظیم الشان توهین پسې راخیستې وه هم په همدې دنیا باندې ذلیله شوه او دغه تاسې ثمره وینئ چې د سویډن غونډه په یو هیواد کې داسې یو ژوند یې درلوده لکه زندان، او له هغې وروسته په همدغه ځوانۍ کې د خپل دغه شوم اعمالو سزا یې ولیده.